راګرځي چېرته جیل ته دې بولوځي ما ته پړسې نه وایي او برید ته هم داسې پرېښي لکه د پیشوګانو په شان اور دا ته څه وې راته څه وایم درته صحیح خبره درته کومه دا راته ووایه دغه خو یې نه لیدلې خورایي نه نه باره دغه څه شاباس مور ورونه خپل ګپ ورغلي السلام علیکم خو داسې تا د ښځې ستا د زوی د لاسه زه په شرمونو وشرمېدم چې داسې ځمه یو به راته ګیله کوي چې دې خوا ځمه بل به دا تاسې چې راوړی دي زه به د پایانه خلاص کړم وی هغه څه چل کړی دی چې راشه دغه ګلبالي زوی والی دی هم راته په لار کې ولاړو زما زوی والی دی هلته راته بله خسته رحمانه ولاړو هغه هم راته ګیله وکړه نو دې سره به څه کوو اخر ویم چې واړه رواني ونکي نه هغه څه ماشومان دي پرې چې دا خلک وډبوي دا ماشوم دی نو ماشوم نه غټ دي د غټو برېتو دی بس که راشي نصیحت به ورته وکړي او که نه نو والله ته د سرمن ته یې وباسي کینه پاره سرمن کې وباسي زه به جمدې ته به د هغه د سرمن وباسي که چرګې نه سرمن نه شي ښکلي او د هغه به سرمن وباسي خو زه په دې کلي ولس کې شرموم خو دا زوی دې پوه ته او که پوه دې نه کړ ګوره بیا به ستا هم خیال نه زه الله بخیر او مزل نه لاړم زما خو جګړې مه کوه ښه او خوښه دا خوښه ټول کښېنه ورشه دکان ته یو بوتل راوړه منډه رور نه راغلی ورشه که نه السلام علیکم وعلیکم سلام مې بیماري داسې وګېښم په ایمان که نه مخې ته کې مې منګکار داسې ځي او راځي ځي او راځي چېرته لوټې نشته چې وخورو یو بچې روټۍ خو پرېږده خو دا راته ووایې که نه څه دې وړو سره ولې جګړې کې دا ټولې د څه کلي چې څه ګیلې دي ټولې موږ له راځي نو مالې بېبي نو شکلې به ورسره نه کړم نو ته ماته ووایه او چې وګېښم او هغوی سره پیاز او روټۍ وه او ما دې نه راکوله نو ما به وخند نو او دا خبرې پرېږده بېبي دا ټک ټک دلته کې څه کیسې راغلی ناستې مړ یو خو د دې نه تنګ شو ډېر بس سهار او ماښام نه ګوري راخوشي خوله سمه خو زما ماما مې ګینې تا ته به ما ویل خو صرف د دې بېبي د مخه مې دلته کېناستې یو دا راته ووایې که نه چې بار دې څوک ووایه او بار مې څوک ماشومان وبستم مړه بېبي چې نه پېژنم وایي بچې دا کار به مه کوه که نه څوک به دې راله مړ کړي مړې بېبي چې ته دا سړی په ایمان کو شکر ده او بره مو ګوري خلکو ته پته ده چې د ده بېبي چې دی که نه ته شیشورې شو ورسره خبرې نشي کولی یه بچې دا خبره پرېږده ورشه دوکاندار نه سر کې مې سپږې شوي شاشه مو تېل ځې لږ راوړه چې ځان له مونږ سر کې واچوم ښه او که نه بېبي او بله په بالغ باندې ګرځېدل لکه د موټر وی پې داسې ښځې راښځو ما چې دا سیانه اوښتانه نه غدي بېبي او پیسې راکړه تېل به هم دلې وړم که نه 500 روپۍ ما راکړه څنګه وشم ځان له به هم شواله ورشه منډه ورته ووایې قلم راکړه پلار یې پیسې درکړي شابه ژویه ځان له سوام نه ځه مړې بېبي نو ما نه پیسې راکړه نشته که نو څه درکړم اوس هم پکې ځان د 500 روپۍ شواله ما او بغیر د پیسو خو تاسو نه ځئ او دوکان شاه بېبي څوک یې راوړم پیالې هلته پرته ده واله هلته نه راوړه شابه څونه شاه بېبي د شلو روپیو دې راوړه که نه غرق شي ما قالو کې څه ده وایي ورله وی خدایا غزې مې تېلې پسې لیدلې پاسه ماښام شو دی او اوسه پور رانغی ویم یه دستگیری خورو ویرونه ته خیر علي څنګه ښې وی ښه یم ویم دا څنګه زوی دې دی زوی یې راله ټکو ساترې کړه په ګیله نه پسې راغلی یم یه وروره باره مې خاوند هغه ته به دې ګیله کړې وه که نه نو ښځو ته څوک ګیلې کوي ویم خاوند خو دې دومره نه دی او ستا 420 په ټول کلي کې چلیږي ځکه تا پسې په ګیله رالمه خوارې وی ستا زوی نه دی هغه هم روان دی زما زوی خو روان دی خو ستا هغه هم زیات روان دی ویم زما هغه خو دومره پیچوخنې دی ماشوم دی او ستا هغه خو غټ څنډا دی دا زوی به دې پېږي نه قسم په خدای چې تا له به هم دا غاښونه مات کړمه ما له به غاښونه ماتې که نه او زه به تا ته ګورم ویم داسې به یې دله مات کړم که نه لکه سړی چې وږي ګرپوي اوس به یې دا غاښونه وباسم داسې وی چا له غاښونه وباسي ولې زه به راته ګورم او تا ما له غاښونه وباسي ما د خدای او قرآن وي چې اوس ته باندې دا مخ ووامه زه دې نن سره باندې لټم او دې کټ پورې ټیک تړم ګورې ویم ښځه داسې لاس د باندې نوچتم خو دا زوی به دې پېږي وی نه خپل زوی کې خپل زوی کې ده ښه ستا زوی هم روان دی زما زوی یوازې روان نه دی وی خدای دې کلي څه ګیلې دي ټولې ما پسې را روانې وي السلام علیکم بېبي وعلیکم سلام بېبي تېل مې دله لړو یو ظالم تېل مې دله لړو او سوچه تېل مې دله لړو او دوکاندار راته وایي که نه وایي چې په دې کې د شپږو دارو واچي که نه وایي مړه وایي دا که نه مچو به ترې والوځي یه بچې اصلي او دیسي څه کوي خو چې تېل دی او چې دارو پکې دې سر کې واچوم چې سپږې پکې وړېږي بېبي نه ما هم دا شل ګرېږي چې مال هم پکې لږ واچوه خوښه یې ده که نه یه بچې دا دومره لږ تېل دې راوړلی یو بېبي دا لږ تېل نه دي که نه او ګوره ښه تېل دا دي که نه او ښه تېل دا دي
Thank